اهم خبر دا وخت تاسو سره شریکو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله د 10 ورځو تړل کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته د تجارت لپاره پرانیستل شوې ده. د سیمې د سرحدي چارواکو وینا ده چې د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو ترمنځ د تورخم پولې پرانیستل کېدو په اړه باندې یوه مهمه غونډه ترسره شوې ده، کومه چې کامیابه شوې ده. په دغه کې چې کوم مذاکرات شوي هغه کامیاب شوي دي او د هغې وروسته پاکستان د تورخم پوله د 10 ورځو پورې د تړل کېدو وروسته خلاصه کړې ده. د کوم وروسته چې د تورخم پولې دواړو اړخو ته په سړک باندې ولاړو ګاډو د تګ راتګ عمل شروع شوی دی. د کلیرنس عمل د ګاډو شروع کېدو نه پس دواړو اړخو ته د ګاډو تګ راتګ شروع شوی دی، په کوم باندې چې ترانسپورټرانو، ډرایورانو او عام ولس د خوشحالۍ اظهار کړی دی. د سیمه ییزو سرچینو وینا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې پرانیستل کېدو په هکله باندې چې کوم مذاکرات شوي دي، په دغه دوران باندې د افغان چارواکو له لوري پاکستان ته د پولې د انتظام او سکیورټي په لړ کې د تعاون او د مرستې باور ورکړی شوی دی او پاکستان دغه پوله په عرضي توګه باندې چې کوم ډرایوران دي د هغوی دپاره پرانیستې ده. د کوم وروسته چې په پوله باندې د ګاډو تګ راتګ عمل شروع شوی دی او په دې باندې ترانسپورټرانو، ډرایورانو او عام ولس هم د خوشحالۍ اظهار کړی دی. د پاکستان د اړخه د تورخم پوله د روانې میاشتې یعنې جنورۍ د میاشتې په 12مه نیټه باندې وروسته د هغې تړل شوې وه چې د پاکستان د اړخه د ډرایورانو لپاره هم د ویزې شرط لازمي وګرځولی شو. د تیرو تقریبا 10 ورځو راسې دغه پوله تړلې وه چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته د سبزیو او د میوې نه ډکو چې کوم ګاډي وو هغه ولاړو. د هغې خرابېدو په وجه باندې د ډرایورانو وینا ده چې دوی ته لوی نقصان شوی دی او دغلته نه چې کوم لږ ډېر ګاډي وو نو هغه د وزیرستان چې کومه پوله ده په هغې باندې غلام خان پولې باندې هم ځینو ګاډو د تللو افغانستان ته اطلاعات ترلاسه شوي. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.